قرآن کریم بیان د دې خبرې شروع کړو چې الله رب العزت دا خبره واضح کړه چې عمل د شرک، عقیده د شرک، کار د شرک چې پاغه باندې یو انسان ته دنیا کې مرګ راغی او سره د دغه عملنا او سره د دغه عقیده او نظرینا د دنیا نه لاړ، نو الله رب العزت دغه انسان ته چرم بخنه نه کوي. ځکه الله رب العزت صفا اعلان د دې خبرې کړی دی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به، چې الله بخنه نه کوي، یقیناً الله بخنه نه کوي هغه چاته ان یشرک به، یا د هغه څه چې د سره شریک جوړ کړی شي. چې د الله سره شریک څوک جوړ کی دغه انسان ته الله بخنه نه کوي چې د دغه عقیده او عمل سره د دنیا نه لاړ. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او ما سوا د کفر او د شرک د عقیده نه چاته چې الله وغواړي نو د دین علاوه بخنه کوي. مشیت د الله، خوخه د الله دای ور سره شرط ګرځولې ده چې د الله خوخه شي نو بخنه به ورته کوي. اوس د الله د خوخې پته نه لګي، کله خوخیږي نو دا د قیامت مسلې دي او د قیامت په مسلو کې د هغې علم الله ته دی. یو خبره ده چې دنیا کې انسان شرکیاتو کې اخته و، خو د دنیا په زندګۍ کې د مرګ نه مخکې د هغې نه توبه وویسته او د هغې نه راوګرځېده د الله وحدانیت یووالي عقیدې د توحید ته، نو بیا خو خوش قسمته دی. الله دته کفر معاف کئی. ان الاسلام یهدم ما کان قبله، یو انسان اسلام نه دی راړلی، د اسلام نه مخکې چې څه کړي دي د اسلام او د دین ایمان پر اړو سره هغه مخکې اعمال د چې کم د ګناهونو هغه ټول الله معاف کوي. چې کله اسلام راوړو د هغې نه بعد څه اعمال کوي نو هغه اعمالو حساب کتاب به ورسره بیا کیږي. علما لیکي شرک دا داسې یو ناکاره نظریه او عقیده ده چې د دې عمل او د دې عقیدې نظریې د وجې نه الله رب العزت قومونه تبا کړي دي، قومونه هلاک کړي دي، او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
بلکې د هر نبی چې دنیا ته راغلی دی هر نبی دا چې دنیا ته راغلی دی نو د هغه د دنیا د راتلو مقصد د الله کتاب چې کله بیان کړی دی نو هغه دا بیان کړی دی چې د الله د نبی د راتلو مقصد دا دی چې دا به د شرک ختمول کوي څه به کوي د شرک ختمول دا د پیغمبر د راتلو مقصدو او هر نبی چې راغلی دی نو هغه د شرک رد کړی دی او قرآن کریم هم دا مسئله بیان کړی دا وما ارسلنا من رسول سورہ انبیاء وګورا ولسم سپارہ دا قرآن کریم التدا خبر او دا مسئلہ بیان کړی دا وما ارسلنا من رسول سورہ انبیاء قرآن کریم التا بیان کئی پا آیت نمبر 25 پنځویشتم نمبر آیات کی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون قرآن دا خبر بیانی ما ندی لگلے یو پیغمبر لرا یو نبی لرا یو رسول لرا اے پیغمبر استان مخکمی ندی لگلے من قبلکا من رسول الا نوحی الیہ مگر دا وحی منگاغت کڑوا انہو لا الہ الا انا چی اللہ رب العزت ورتدا خبر کڑوا لا الہ الا انا نشت دے لائق دا بندگی لائق دا عبادت لائق دا اغا فریاد قبلولو حاجت پورا کولو مشکل لر کولو الا انا مگر اللہ ویزیما ہر نبی اللہ لے گلے پدے خبر باندے دے گورے چھ شریک نلرما شریکا نلرما شریک میں نشت دے داو گورا قرآن ہر نبی لے گلے رے موسیٰ علیہ السلام تا چھ کل اللہ وحی ورکی کل اللہ نبوت ورکی نو داغا نبوت گورا اللہ چھ کل داغا دا نبوت مسئلہ بیانی نو سورتا اول خبر ورتا کم کئی سورت توہاو گورا شپاڑا سم سپارا قرآن کریم التا فرمائی آیت نمبر 13-14 گورا دیار لسم سوار لسم آیات دے کلچ آغا اللہ ترازی آغا وادی توا ترازی آغا وادی چاغا مقدس دا پاک دا اغی تراغلے دے نو اللہ ورتے وان اخترتکا ما تدزان دا پارا غور کڑے چناو کڑے فاستمع غکی دا لما یوحا اغسطا چتا تے وحی کی دیشی وحی لاند شوی وحی لاند شوی وحی کی گی لیکن گورا چھ دا وحید صدا آنور پسی سوار لسم آیات کی سوئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا
فاعبدنی وحیدادا پیلنی وحیدا موسیٰ علیہ السلام تدا خبر بیانی چی گوریز اللہ یم اور زمان بغیر بل الہ نشتا شریک را سر پولوحیت کی حصوک نشتا الا انا مگر اللہ وی زیم ازا اللہ سوی زیم بس داغ دا توحید مسئلہ چی اللہ رب العزت انبیاء تا پا وحی کلم بنے دا خبر مخی کڑے وا عیسیٰ علیہ السلام گورا شپگم سپارا قرآن کریم التداغ فتوہ ذکر کئی عیسیٰ علیہ السلام فتوہ ذکر کی او آغا فتوہ صدا سورہ مائدہ دا قرآن کریم آیت نمبر 72 کی 52 کی دا عیسیٰ علیہ السلام فتوہ ذکر کردی دا قرآن راغستی دا و بیان کردی دا قرآن سے فرمائی شپگم سپارہ را لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقینا کفر کردی دے آغا خلقو چاگئی ویلیو چی اللہ چی دے اگا عیسیٰ علیہ السلام چی زوید بی بی مریم دے دا اللہ سر پولوحیت کی عیسیٰ علیہ السلام شریک گرزولو واورد عیسیٰ علیہ السلام فتوہ وورام وقال المسیح ویلیو عیسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو اعبدوا اللہ ربی و ربکم عبادت دا اللہ کئی چی زمام رب دے ستاسم رب دے انہو من یشرک باللہ یقیناً چچا شرکو کدا اللہ سرا نسو فقد حرم اللہ علیہ الجنتا یقیناً اللہ حرام کردے دے پاغبان جنت لرا ومأواہ النار او دد زائکم یو دے اور دے اورا ومأواہ النار او بیا ورطا پدی بانم صبری گنا وما للظالمین من انصار ظالم ورطا ویلے عیسیٰ علیہ السلام مشرک تا ظالم ویلے سے ورطا ویلی ظالم ان وما للظالمین من انصار دا دی ظالمانو دا پارا بیائی سوک مددگار نشتا دے نو داغو دا عیسیٰ علیہ السلام فتوہ چا اللہ رب العزت دلتا ذکر کلا اغام ورطویلی دی چی دا جنت پدبان حرام اور دا دزائی ٹکانا آغا جہنم دے اور دے مدام ہمیشہ دارنگی اوگور ابراہیم علیہ السلام وما سپارا اوگورا قرآن کریم دے ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کردی دا دو قوم ذہن جوڑی نظریہ و عقیدہ جوڑی اعمال اگر است خبر دا اول مسئلہ دا صدا دا عقیدی دا سورہ انعام دے آیت نمبر 76 نا ابراہیم علیہ السلام د خپل قوم د نظریه د پارا بہترین طریقے سره لګیاره او خبره کوي سفرمائی فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قرآن فرمائی چکلا تیار شوا
جن علیہ اللیل رآ کوکبا ستوری لیدل ستوری خوی مخکم لیدلیو ابراہیم علیہ السلام ستوری مخکم لیدلیو خو بیام وی رآ کوکبا ستوری لیدل قوم تراوتے دے تفسیر لکلی دی ماسخوتان دے ناساپی ستورو تبر او قتل وی دا خستوری دی دا خستوری دی رآ کوکبا قالا قوم توئی هذا ربی هذا ربی آیا دا زما رب کی دیشی دا ستوری ایوی آولینا دیکھ تاثیر شتکنا تاثیر سرے وہ استا ستارہ گردش کی دو کنا وہی کنا ستا ستارہ گردش کی دا معرف القرآن پرنس داغت حوالی منگور کڑوی داوا پکی کنا رآ کوکبا دی اخبارونو کی پا بعضی اخبارونو کی دا یو سائٹ تے دم رضائی ورکڑی او پائے کی لکلی آج کا دن کیسا رہے گا چنن رز بدی سنگ تیری گی او پائے کی بیاد استورو نمونہ ورکڑی دا دول استورو او آغا استورو لے خپل شکلون ہم جوڑ کری چالے دا عقرب چالے دا جدی چالے بل چرتے دا لڑم شکل جوڑ کرے دے او خاص کر کم چی انگلش اخبار دے پائے کم پہ یو اخبار کے غالباً یا ڈان دے دے اخبار کم دا رازی باقی دے انگلش کی داغی لغور کئی او دا غستورو نمونے باقیدہ ورکڑی او آغی سرے یو خبر لگولی چیرہ دا دی تاریخ نوالے تر دی تاریخ پورے چی دا چا پیدائشی نو آغا بنن دا ورز داسی او بیا دا دی تاریخ نا چی دا دی تاریخ پورے چی چا پیدائشی نو دا آغا ستارہ دا منگ سر کالج کی سار وقتی با اخبار راتلا کالج الکان بورا سرا اگئی با اخبار کتن زوانان خو زوان ویدن خدای نور سوالی ویلون دا خدای نور سوالی خو دوسترگی نو دا زوان خو دا دوسترگی سلکولاوی نو اگئی با پکی دا کتا خپل قسمت بے کتا دا غستورو کے بے خپل قسمت کتا آچے تبا وعدکے او تبا دا کے نو بے ورے کس خپل ڈیٹا برد گورما آنو بیا بیا غا ستارہ کتا اگا برج بے کتا نو پاگی بانے بدا سٹوڈنٹان دے کالیجونو اگر آٹو اللہ کسنگ حساب دے ستائنن سے لکلی بل بے ستائنن سے لکلی بل بے ستائنن سے لکلی دی بیا چے کلا یونیورسٹی تلاڑو پا یونیورسٹی کی بم ٹول سٹوڈنٹان پا دا کے پسند خطیو اسٹل کے با مینس کے با زائے جوڑ کڑے ہو اول تا بچے دے کینٹین کے اخبار پر ہو تو سٹوڈنٹان براتل ہو پائے کے بے قتل دا کے پسند خطی دی دا خلق دا ستارہ پرست خلق دے ستورو پس روان دے چس ستارہ دے گردش کے دا و کانا دا گرد حالانکہ دا شرکیات تی دا سے شرکیات تی پاگی بانے اعتماد داغی مطابق نظریہ عقیدہ ساتل دا شرک دے پرون تاسو حوالہ ویلیوا دل تو گورا قرآن سے فرمائی پس ستاروں کی مگورا قرآن فرمائی رآ کوکبا قال هذا ربی آیا دا زما رب کی دیشی کلچ ستوری پریوتل قوم توی سشو خدایان فلما فلا
قال لا احب الافلین. او کله چې سپوږمۍ راوخته چمکدارا وی هذا ربی، آیا دا زما رب کې دی شي؟ کله چې هغه هم پرېوته وی څه شوه؟ او بیا ورته څه وایي 78 آیات اخر وګوره انی بریء مما تشرکون، زه بری یما جدا یما بیزاره یما دا هغې نه چې تاسو یې کوم شریک د الله سره ګرځوئ. ځکه د الله په ذات فنا زوال نه راځي او په دی باندې راځي. نو چې په کوم چا زوال او فنا راځي هغه الہ او خدای نشي کېدی. نو ګوره څنګه نظریه ولا جوړوله، په څنګه طریقې ولا جوړوله. نو اول به په نظریه باندې هغه محنت کې، په عقیده به محنت کې چې هغه د توحید عقیده هغه جوړه شي. بیا هر څه الله قبلوي، هر څه به الله معاف کوي ورسره. خو الله رب العزت دې زمونږ استاسو عقیده د توحید هغه نصیب وګرځوي. الله د شرکیاتو نه، د بدعاتو نه، د رسوم باطلاو نه الله زمونږه بچاو هغه نصیب کی. او الله که په ناپوهۍ کې څه اعمال شوي وي الله د هغې مغفرت او بخښنه راته نصیب کی. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، بیمارانو ته صحت کامله عاجله ورکړي. مسلمانان چې څومره وفات شوي الله مغفرت نصیب کی. صلی الله